الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند حاضرین او اوریدونکو، د الله تعالی د مبارک کلام یو آیت شریف تلاوت شو. الله تعالی د خپل مبارک کلام کې فرمای: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. او حضرت ابراهیم علیه السلام وصیت کو د اسلام خپل بچو ته او یعقوب علیه السلام هم. د دې آیت مبارک نه مخکې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی فرمایي: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. الله تعالی وتوی ته گردن نهاد شه، ته اخلاص کوه په اعمالو کې، ته د الله تعالی هر حکم ته تابعدار اوسه، سر تسلیم خم کولو ته او گردن نهادن ته اسلام وای. نو ابراهیم علیه السلام ته الله حکم د کوي: اسلم، ته گردن نهاد شه، ته غاړه خودون کې شه، ته تابعدار شه. قال اسلمت لرب العالمین. ابراهیم علیه السلام وای زه گردن نهاد یم، ما غاړه خېدا، زه تابعدار یم، زه منون کیم د خپل رب هر یو حکم د پاره تیار یم. اسلمت لرب العالمین، ما رب العالمین ته غاړه خېدا چې څه حکم راته کوي هغه ته تیار یم. دا د ابراهیم علیه السلام سره د الله تعالی مخاطبه. بیا ابراهیم علیه السلام خپل بچو ته دغه خبره وصیت کوي: ووصى بها ابراهیم، او وصیت کو دغه ملت اسلامیه دغه غاړه خودو، د خدای او رسول حکم ته د غاړه کې خودو حکم. آغا وصیت ابراهیم علیه السلام کوي خپل بچو ته، او یعقوب علیه السلام هم دغه وصیت کړی دی. نو معلومه ده شوا چې د انبیای کرامو د تمام پیغمبرانو تعلیم داده چې ای خپل امت ته او خپل اولاد ته دا نصیحت کړی دی، دا وصیت وته کړی دی، دا تعلیم او تربیت وته ور کړی دی چې تاسو به د الله تعالی حکمونو ته هر وخت غاړه خودون کې اوسئ. په تمام پیغمبرانو کې یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې هغه به دا تعلیم خپل امت ته نه ورکړي. د هر پیغمبر دا وصیت ته او داغه دا تعلیم دی او داغه دا تربیت ته خپل امت ته او خپل اولاد ته. ابراهیم علیه السلام وصیت کوي خپل بچو ته، و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم دغه وصیت کړی دی. اوس دغه وصیت تفصیل الله تعالی ذکر کوي: یا بنی، ای زما زامنو،
ان الله اصطفى لكم الدين، یقینا الله تعالی غوړه کړی دی ستاسو د پاره دین. او کوم یو دین؟ ان الدین عند الله الاسلام. دا الدین کې دا الف لام عهدی یعنی دین اسلام ته نه مراد دی چې ستاسو د پاره الله تعالی اسلام غوړه کړی دی. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نو تاسو ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړه یې ښودونکي یئ. نو مرګ خو خامخا راځي، دا خو هر انسان دا مني چې مرګ شته دی او خلاصې ته نشته. نو ممرئ مگر په داسې حال کې چې غاړه یې ښودونکي. څه مطلب؟ چې هر وخت مرګ راتلی شي. نو پکار دا دی چې ستا دی په دې اوقاتو کې یو ګړی داسې تېره نشي چې هغې کې ته د الله د حکم نه ځان بار وګڼې او ځان غافله کې او غاړه یې ښودونکو کې را نشي. ته د هر وخت هره لمحه غاړه یې ښودونکي یې، تابعدار دی. ځکه چې مرګ راځي چې ته د تابعدارۍ په حالت کې، او که مرګ راغلی او ته د نافرمانۍ په حالت کې وي، نو دې مرګ ته بیا اسلامي مرګ نه ویل کېږي. ټیک ده، فتوا د غیر مسلم او د کافر پتا به څوک نه لګوي، خو فلا تموتن الا وانتم مسلمون د دې جملې مفهوم او مطلب څه دی؟ تاسو ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو د خدای او رسول حکم ته غاړه ایښې وي. نو چې یو کس په دې پوهېږي چې مرګ هر وخت راتلی شي، او دا حقیقت دی چې هغه هر وخت راتلی شي، نو چې هر وخت د مرګ د راتلو امکان شته، نو پکار دی چې په دې اوقاتو کې دی یو ګړی، یو لمحه، یو سیکنډ هم داسې تیر نشي چې په هغې کې انسان د الله نه غافل وي او دی پکې د الله د حکم نه نافرمانی کوي، او د ده دغه وخت چې دی دا د اسلام نه په غیر په بل څه کې وي او د ته مرګ راشي او د هغې تسلیمېدو د هغه صفت نه دی محروم وي چې داسې هیڅ یو وخت په تا باندې را نشي مسلمان. یعنی هیڅ وخت کې ته غافل نشي، هیڅ یو وخت کې ته د الله د حکم نه نافرمانه نشي. اسې نه هغه د نافرمانۍ په حالت کې، هغه د ګناه په حالت کې ته دغه وخت کې تا ته مرګ رالو، نو وانتم مسلمون کې خو دغه وخت کې ته بیا نه، ځکه چې دی وخت کې خو ته په منکرینو کې یا په مخالفت کوونکو کې که عقیدتاً انکار نه کې، لیکن عملاً خو دی وخت کې ته د اسلام د اصولو نه خلاف او د خلاف ورزۍ په دغه حالت کې تا ته مرګ رالو، نو ته څنګه دا ویلی شي چې زه دی وخت کې د اسلام په حالت کې او په وانتم مسلمون کې زه داخل یم؟ نو د دې جملې نه دا معلومه شوه چې په دې انسان باندې چې څومره وختونه تېرېږي، په دې تمامو اوقاتو کې هر یو وخت د ته مرګ راتلی شي، او چې مرګ راځي چې تا د اسلام په طریقه باندې عمومي په اسلامي کارونو کې ته اخته او مرګ د ته راشي، نو دا به د ښه مرګي. او که په غیر اسلامي حرکتونو کې اخته وي او مرګ د ته رالو، نو دغه مرګ ته بیا ښه مرګ نه ویل کېږي. د آیت مبارک نه څو خبرې مونږ ته معلومې شوې. یو خدا چې الله تعالی فرمایي ووصا بها، د دې تعلیم ابراهیمی د پاره د وصیت ټکی استعمال شو. که داسې فرمایلی وي چې ابراهیم علیه السلام خپلو بچو ته حکم وکړو، بیا هم صحیح و خبره، امت ته دا تعلیم ورکړی دی، خبره صحیح ده، لیکن الله تعالی فرمایي ووصا بها، او د دې ملت اسلامی، د دې اسلامی طریقو، د دې عمل، د دې غاړه ښودو، د دې تابعدار اوسېدو، د دې خبرو حکم او تعلیم ابراهیم علیه السلام خپلو بچو ته ورکړی. الله پاک د هغې دپاره د وصیت ټکی استعمال کړو. ولې څه وجه کېدی شي؟ الله تعالی د خپل کلام په اسلوب باندې ښه پوهېږي، هر یو لفظ، هر جمله او کلمه په هغې کې بېشماره حکمتونه او حکمتونه الله تعالی ته معلوم دي. خو په ظاهر کې انسان سوچو کې مفسرین کرام چې پکې څه وایي دا وصیت چې دی دا داسې یو عملي چې دا د دې مرګ وخت کې چې کم وخت انسان په ځان پوه شي چې زما اخري وخت رانږدې شو، هغه وخت کې چې دی کومې خبرې کوي دغې له خلک وصیت وایي. نو ظاهره ده چې یو پلار خپلو بچو ته
په دغه اخیری وخت کې کوم نصیحت کوي او وصیت کوي نو د پلار به دا کوششي چې زه دغه بنیادی خبره د خپل بچو ته وکم هغه دغه خبره دي نه چې مانه وخت ضایع نشي زه د کار خبره دی بچو ته وکم چې دوی پاغي بیا عمل وکړي نو د دې پلار به په خپل خبرو کې سي اخلاص به پکې وي ځکه چې دا مقدس نازکه ده چې دی به غډیره اهم خبره دغه وخت کې کوي غیر ضروری خبرو کې دی ځان نه مشغولوي کوشش به دای چې زدا سه خبرو کوم چې هغه ډیر قیمتي وي چې زما د بچو ته دا غینه زیاته فائدہ ملو شي نو یو خو د وصیت په دې ټکی کې دغه معنی پرته ده چې د دې پلار د دې مشر دا چې کوم وفات کیږي د دې په خبرو کې به انتهایی درجه سي اخلاص به د خپل بچو د پاره بنیادی خبره به کوي غیر ضروری خبره به پکې نه دویم حکمت پکې دا او فائدہ پکې دا د وصیت په دې ټکی کې چې دا غي د منسوخ کېدو امکان بیانې چې د مرګ وخت کې د مرګ نه لږ ساعت مخکې وسړي نصیحت وکړو وصیت وکړو نو رستو بیا سودا نشي ویل چې دا دغه په خوانه خبرې دي او دا رستو بیا دغه نه پس خبرې کړې دي نه چې وصیت وکړو بیا روح دغه د بدن جدا شو نو بیا خود دغه خبره د منسوخ کېدو د کینسلېدو سه امکان پاتې نشو نو معلومه دا شو چې دی کې د تنسیخ او د منسوخ هغه تصور نشي کېده اوس به دغه اخیری خبره هم دغه تسلیمیږي څوک مسترد کول نشي دا نشي ویل چې دا خود لاس کاله مخ کې ویلو او وروسته بیا نظریه بدله شو نه چې د مرګ وخت کې کوم خبره او خدا اخیری خبره داغه نو دی له اعتبار خلک ډیر ور کوي بیا دا منسوخ کیږي نه ځکه دا غینه پس نور خبرو ته هغه جوړ شوی نه دی اخیری کلام ته بیا زیات اهمیت ورکول کیږي وصیت په ټکی کې دغه فائدہ ده بل حکمت پکې دا کې دي چې دا کوم ورته ناستي ځامن دي او نوسی دي وزیزان دي دیبم د ډیر زیات غور سره ناشتي او خبرو ته به وګ کیدی چې دا شونډه خوځي او دا جبا چې دې سوې دی وخت کې د پسله باندې دی وخت کې سي دا خو د جدای غلمات رااله اخر کوم خبره ده چې دی وخت کې دی کول غواړي نو کشران بعد د خبره ته ډیر زیات اهمیت ورکي او پکار دي چې اهمیت دی وته ورکي چې ستا یو مشري او ستانه جدا کیږي او مرګه حالت وي او ته یو خبره کوي خو لازمی خبره چې هغه لبته اهمیت ورکه او خبره به په پویدو کوشش وکړي چې پوښم نو د دغه حکمتونو د پاره او د دین علاوه نور بشمار حکمتونو پکې د الله تعالی دغه د پاره د ټکه د وصیت الله تعالی بیان کو او بها خو بیا ضمیر د بها راجع د ملت اسلامی ته چې قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین دغه تسلیمي دو ته پکې د ضمیر رجوع ده چې دغه حکم او وصیت بیا ابراهیم علی السلام خپل بچو تم کړی دی بیا ورپسې فرمایي و یعقوب ابراهیم علی السلام چې کوم وصیت کړی دی هغه وصیت یعقوب علی السلام هم کړی دی معلومه ده چې ټولو پیغمبرانو کړی دی خو به طور خاص د دې دوه پیغمبرانو ذکر په دغه آیت شریف کې چې الله تعالی فرمایلی دی په دې کې بنو اسماعیل ته او بنو اسرائیل ته دواړو ته دا پیغام دی چې تاسو مشرانو تاسو نیکونو او پیغمبرانو چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام ای خو خپل بچو ته د اسلام وصیت کړی دی او تاسو څه خیال دی چې تاسو به په اسلام عمل کوئ او کنه به کوئ نو چې کوم بنو اسماعیل دی اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منون کې دي او تابعدار دي هغه خو خود منون کې دي او تابعداري کوون کې دي خو چې کوم خلک ځان ته د یعقوب علیه السلام اولاد وي چې مونږ بنی اسرائیل یو او موږ د پاره مسلمانېدل چې دین ودا ضروری نه دی بس دومره ډیره چې د یعقوب علی السلام اولاد یو بس دغه موږ د پاره کافی ده نو موږ ته وایو چې یعقوب علی السلام خو د اسلام وصیت کړي خپل اولاد ته نو که تاسو وایو چې یعقوب علی السلام زموږ نیکه دی موږ دغه اولاد یو نو پکار دی چې تاسو د خپل نیکه په وصیت عمل وکړئ او داغه وصیت هم داو چې ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو لازمی خبره ده چې کو يهودي او که نصارا دي قبول سوق دي د ټولو د پاره پیغام داده ځکه چې څوک ځان د ابراهیم علی السلام په اولاد کې مني
څوک ځان د یعقوب علیه السلام اولاد تسلیمي هغه ټولو د پاره پیغام د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دا دی چې ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. چې بچو ای زما زامنو یقینا الله تعالی تاسو د پاره دین اسلام غوړه کړی دی نو تاسو ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړه خودون کیږي. نو معرض کو چې غاړه خودل پکار دی مر خوار وخت راتلی شي نو چې مسلمان ته د مرګ په داسې وخت کې راشي چې ته په غیر اسلامي حرکتونو کې اخته نو ته بیا دا تصور نشي کول چې الا وانتم مسلمون باندې مونږ عمل کړی دی نه چې د نافرمانی په کار کې اخته دا خو گردن نهاد کېدل نشو. سر تسلیم خم کردن منقاد شدن گردن نهادن غاړه خودل تابعدار کېدل دغه د اسلام ویل کېږي. نو معلومه دا شوا چې د تمام دنیا ټول پیغمبرانو د دې خبره وصیت کړي خپل اولاد ته او خپل امت ته چې تاسو به الله تعالی حکمونو ته هر وخت غاړه خودون کې اوسئ هغه به منئ دغه به تابعدار اوسئ. اوس به مونږ په خپل ماحول باندې نظر واچو چې انبیاء کرام خود اسلامی طریقو په اسلام باندې د عمل وصیت کړي د خپل بچو ته خپل اولاد ته خپل امت ته او خپل منونکو ته. زمونږ استاد سوچ او فکر څنګه دی خپل بچو ته مونږ کوم قسم تربیت ورکو مونږ سره چې ځان ته کینی مونږ ول څه نصیحت کو او چې کله د مرګ وخت راشي او اخیری وخت شي د انسان او دی پویږي چې زمرم هغه وخت کې مونږ کوم خبرو ته ډېر اهمیت ورکو. کچره داسي یو انسان چې هغه خپل بچو سره هم دغه خبرې کوي چې ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو دې مشر د پیغمبرانو په وصیت باندې عمل وکړو. کوم وصیت چې پیغمبرانو کړو هغه وصیت دې مسلمانانو وکړو. نیک بخت دي او خوش قسمت دي چې د پیغمبرانو په سنت باندې د عمل وکړو. هغه وصیت یو کو چې کوم پیغمبرانو کړو او چې کوم یو مشر بچو ته داسې وصیتونه کوي چې هغه د اسلام د تعلیماتو نه خلافي داسې تربیت کوي داسې کارونو ته وړاندې کوي او داسې ذهن د خپل بچو جوړي چې دا هغه نه بیا خو مسلمان نه جوړيږي هغه په بل څه باندې اخته شي نو مسلمان دی کې بستا قصور یو کبني چې بچي ستاده ستا په غیږ کې رالوي شو او ستا اولاد دی او هغه ته د اسلام د طریقو نه ترغیب ورکړي نه وته تعلیم ورکړي نه دی وته فکر کې داسې ماحول جوړ کړي دی چې هغه صحیح سوچه مسلمان جوړ شي. ځکه چې تا په خپل په اسلام عمل نه کړي نو بچی ته تک ارسمرم تلقین کې خوستا خبره هغه سیاست په هغه باندې نه کوي او چې کله ماحول دی وته دینی جوړ کو او کوشش د کولو چې زمونږ د کور د ماحول ټول دینی شي نو په هغه دینی ماحول کې چې کوم ماشوم رالويږي نو داغه د پاره د دیندارۍ امکانات شي نو هغه بیا ډیر زیات شي او اثر ستاده خبره په هغه باندې بیا کیږي. نو دا د انبیاء کرامو دا وصیت دا چې الله تعالی مونږ ته په قران شریف کې بیان کړی دی نو مونږ خو مسلمانان یو په قران پاک باندې زمونږ ایمان دی انبیاء علیهم السلام حق منو نو پکار دا چې دغه وصیت مونږ خپل کو په دغه باندې مونږ عمل وکړو او دغه پیغام خپل کشرانو ته ورکو چې بچو تاسو او زمونږ د پاره الله تعالی دا اسلام غوړه کړی دی بس تاسو په اسلام باندې کلک یې کار باندې د دې د اصول مطابق زندگی تیروي چې مرګ راځي چې د مسلمانې په کارونو کې اخته او مرګ د تراش او چې ته وې چې نورې غلا خزوانی ده اوس خیر دې که سموده معنا فرمانی وکا او رسو بیا که خیر توبه وباسم خدای غفور رحیم دې نو ځان سره دا سوچ وکا چې تا ته ژوند څومره پاتې ده دا تاسو ګارانټي ملاو ده چې یو کال دو کال غفلتو که خیر دی رستو بیا ذکر شروع کې او توبه به وباسي او نیک عمل برا شروع فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خدا معلومه شو چې مرګ شه دی د هر وخت راتلی شي نو چې کوم وخت هم راځي چې ته د اسلام په تعلیمات باندې عمل کوونکې او مرګ د تراشي دغه مونږ ته الله تعالی حکم کوي او دغه انبیاء علیهم السلام وصیت کوي. مشایخ
د سلسلو کې حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه لوی ولی الله تیر شوی دی او اولیاء ویم هغه خلق چې هغه پیغمبري تعلیمات د دین هغه تعلیمات خلکو ته بیانیم او په خپلم باغې باندې عمل کوي ماحول هم داسې وي چې هغه د دیندارۍ ماحول نو حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه د دغه اسلام چې د خدای حکم ته هر وخت ته غاړه خودون کې اوسه او نافرمانی نه کې د نافرمانی نه ځان ساتي او عمل اخلاص سره کې د دې بیان کولو جنید بغدادي صاحب رحمت الله علیه نو په خپل بیان کې بیا فرمایي چې د الله د رضا د پاره عمل د اخلاص چې سړی هر څه د خدای د رضا د پاره وکړي او هر وخت د خدای حکم ته غاړه خودون کوي وای دا اخلاص ما د یو نئی زده کړی دی او جنید بغدادي صاحب لوی ولی الله دی او خلکو ته بیان د اخلاص کوي او د اسلام بیان ورته کوي نو بیا وته د خپل ژوندۍ یو مثال ورکوي وای ما ته د اخلاص چې ملو شوی دی د الله په فضل باندې وسیله او ذریعہ یو نئی کاکا ګرځېدل دی یو حجام چې خلکو ته به اختصامول هغه نه راته د اخلاص دی نو دا الله تعالی نصیب کړی دی بیا خلکو ته بیان کوي چې واقعا داسې وشو چې هغه خپل دکان کې چاته اختصامول او چې زورلم ما به مونږ خو مونږ ته واپس ځان رسو د جمع وختونه دي ملګری به انتظاری دومره وخت نشته چې سړی دکان کې انتظار وکي ما وته د الله د پاره زما دا کار لګوکا چې بس بیا زر ته زر خپل جمعه ته ځان ورسوم چې دا مې د خلینو وخته چې د الله د پاره زما دا کار وکا دغه وخت کې هغه یو ډیر مالدار سړی وخت سمول وی هغه ته وی چرور خپکیګه ما د ماته دومره غټه واسطه را واچول چې زه انکار نشم کوله راته وی د الله د پاره زما دا کار وکړه نو بس هغه انتظار کې کېناستو د وخت سمول را شروع کو نو چې وخت وته برابر ک بداس یو پونه وته بلاسو کې کېخوا چې دا کچره ضرورت رالو دا بستا پکار شي زما د طرف نه دا قبول ک جنید بغدادي سیبوی چې ضرورت مغه پونه مې وکړه نو هغه د سرو زرو د ذرات په کې چې راجم شي چې داسې او توګل شي وړي وړي ټوکړي د سرو زرو هغه په کې راجم کړي او پونه د هغه نه جوړه کړي و هغه پونه ډکه د سرو زرو غیر تراکه وې دا والا دا بستا په چته په خراش زه حیران شوم چې سړی دومره یو عام سړی دی او زما دا کارم دومره وکړو او بیا دا موي چې واسطه را تړي غټه راواچول نو زه دې کې اوس تاخير نشم کوله او چې رخصتې مینو سونه راته بلاسو کې کیدی دا سه عجیب سړی دی ما باندې اثر وشو دعا به مرته کوله بیا چې سموده تیر شو ما ته خدای پیسې راوستي یو تیله شرفه راته ملو شو وای ما وی زم دا غسړی ته هغه ما سره خېګړه کړي وانه د احسان بدله کې احسان پکار دی زلاړه ما غزه ته میزان رسول هغه تیلې مو توړان لیک چروره ته په یو وخت کې ما سره امداد کړي وګر چې ما د مطالبه نه وکړي خو زه تنگ دستو ما او تر سره امداد وکړ اوس ما ته خدای پیسې راوستي دا والا چې هغه بدله خلاص شي د احسان بدله په احسان سره اسړې ما ته وای چې جې زما غ ثواب تاسو مخ خرابوي ما چې سکړی د الله د رضا لپاره مې کړی دي او که تاسو ته پیسې راغلي دام تاسو په خپل استعمال کې راولي چې کم دې ته مناسب یلته ولګوي او زه د هغه احسان چې تاسو سره ما کړو دا غي بدله زستانه نه غواړم دا غي بدله ما ته الله تعالی راکړي دا احسان اخلاص سره نیکی کول د دې مونږ ته شریعت تعلیم راکړي چې تاسو دا کړوړو دا ناسته ولاړه جمعه تتل او خانقات تتل او پیرانو صاحبانو سره ملاقات کول علماء ته ورتل دا ټول د خالص د الله تعالی د رضا لپاره ټیک د دنیا د مشکلاتو لپاره یو سړی سوال کوي یا بل چاته وي ماته دعا وکړه اغم جائز کارونه دي خدا هر سن زیات فکر د الله تعالی د رضا پکار دی ځکه ژوندۍ ډیره محدوده ده ولې د سړی د قیمتي وخت په بسو کې تیر کی او داسې خواهشات چې دا غي پوره کېدلم ډیر ګرانی نو دومره ډیر امیدونه وګدوګ د دنیا د ژوند نه ساتل دا مناسب ني پکار دا چې زیات فکر د الله تعالی رضا طرف دی
چې زمونږ آخرت الله تعالی خکی او الله جل شانه زمونږ د اتل راغل ټول خالص د خپل رضا د پاره وګرځي. نو الله تعالی دې په نیکو اعمالو کې زمونږ اخلاص نصیب کړي او پروردگار دې د ریا د اعمالو نه مونږ وساتي. رب العالمین دې خالص په خپل فضل زمونږ په حال باندې رحم وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.